هیڅکله له الله جل جلاله له رحمت څخه مه ناهیلي کیږئ. همیشه صبر کوئ او له الله جل جلاله څخه د دعا غوښتونکی اوسئ. خپل مور او پلار خوشحاله ساتئ، ځکه د مور او پلار رضا د الله جل جلاله رضا ده. یوه عربي ښځه د خپل خاوند کیسه کوي او وایي زما خاوند ډېر اخلاقي مسلمان او د مور پلار سره ډېر زیات نیکي کوونکی و. ان تر دې چې د هغه نیکي زه حیرانه کړې وم او په تعجب کې یې اچولی وم. د یو کال په تېرېدو سره موږ ته الله تعالی یوه لور راکړه. کله چې مو لور 2 کلنه شوه نو زما د خاوند وظیفه بل ښار ته انتقال شوه. نه هم د رمضان و چې له وظیفې څخه بیرته کور ته را روان و چې د تقدیر موافق یې په یوه ترافیکي پیښه کې خپل دماغ له لاسه ورکړ او ډاکټرانو پرې فیصله وکړه چې په دماغي تور دا سړی مړ دی او په روغتون کې د نوموړي په علاج 10 کاله تېر شو چې نه ښه کېده او نه مړ کېده. نو ما ته خپلو ملګرو او خپلوانو وویل چې ته په محکمه کې عریضه وکړه چې محکمه درته طلاق درکړي. ما د طلاق د اخیستلو څخه انکار وکړ او خپلوانو ته مې وویل تر څو پورې چې زما خاوند کې روح موجود وي نو زه طلاق نه غواړم او په دې حالت الله جل جلاله ته صبر کوم. د وخت په تېرېدو سره به ما د خپلې لور تربیه هم کوله او روغتون ته به د خپل خاوند پوښتنې ته هم تللم. لور چې مې کله 10 کلنه شوه نو د قرآن کریم حفظ یې مکمل کړ. یوه شپه زه او زما لور روغتون ته د مریض پوښتنې ته لاړو. ما ته مې لور وویل چې نن شپه به زه د خپل پلار سره د خدمت لپاره تېره کړم. د دغې شپې واقعه زما لور داسې بیانوي چې د خپل پلار کټ سر ته کېناستم او د سوره فاتحې تلاوت مې کولو چې د تلاوت په دوران کې ما ته خوب راغی او زه ویده شوم. خوب کې یو کس راغی او ما ته یې وویل پاڅه ولې ویده یې. زه پاڅېدم او 2 رکعته لمونځ مې وکړ. بیا را باندې خوب راغی چې ویده شوم. خوب کې یو کس راغی او ما ته یې وویل پاڅه، دا هغه وخت دی چې رحیم او رحمان ذات پکې دعا قبلوي. زه هم پاڅېدم، لمونځ مې وکړ او له الله جل جلاله څخه مې داسې دعا وغوښته یا الله جل جلاله دا زما پلار ستا د بندګانو څخه یو بنده دی. زما پلار ته تکلیف رسېدلی او موږ پرې صبر کړی او ستا شکر مو ادا کړی دی. ستا په فیصله موږ راضي یو یا الله جل جلاله. دا ستا د رحمت لاندې دی او تا د خپل رحمت په وجه ایوب علیه السلام له لوی مرض څخه روغ کړی دی او موسی علیه السلام د خپلې مور ته واپس کړی دی او یونس علیه السلام د ماهي له خېټې څخه ژوندی را ایستلی دی او اور دی په ابراهیم علیه السلام جنت برابر کړی دی. یا الله جل جلاله زما له پلاره هم دا تکلیف لرې کړی. د دې دعا د کولو وروسته بیا ویده شوم نو د سهار د لمانځه وخت کې مې یو هیبتناک آواز واورېده چې ویل یې ته څوک یې او دلته څه کوې. ما چې کله سترګې خلاصې کړې د آواز والا سړی زما پلار و او ما ته یې غږ کولو نو د ډېرې خوشحالۍ نه زه په ژړا شوم او خپل پلار ته ورغاړې شوم. هغه زه د خپل ځان نه جدا کړم او ویې ویل چې له الله جل جلاله څخه وویرېږه او له ما څخه جدا شه. ما ورته وویل زه ستا لور اسما یم. زما د پلار له حالت څخه ډاکټران خبر شول. هغوی هم ډېر تعجب کوو او ویل یې چې پاک دی هغه ذات چې هډوکي په داسې حالت کې ژوندي کوي چې په هغه ذرې ذرې شوي وي. په دې ټولو حالتو باندې زما پلار خبر نه و. تر دې چې مونږ خبر کړ نو ویې ژړل او ویې ویل الله جل جلاله غوره حفاظت کوونکی دی او هغه د نیکانو بندګانو ساتنه کوي. د اسما مور وایي زما د صبر له کبله الله جل جلاله ما ته خپل خاوند 15 کاله وروسته بیرته روغ رمټ کړ، سره له دې چې د ډاکټرانو په نظر کې هغه مړ و.